السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم دلاور خان. ملګرو داسې کار و چې دې ځای کې یو نوی رسټورانټ کولاو شوی دی، زموږ ایریا نه لږ لرې دی، خو په هغې کې چې دی د پاکستان خوراکونه مېلاویږي او د پاکستان خوراکونه چې کوم دي په ما باندې ډېر ګران دي او اوس مې چې دی راوړل پوه شوې تاسو ته زه ښیم دغه چې دي دغه دی کوم چې زما فیورټ دی په پاکستان کې پاکستاني برګر، دې کې چې دی اچولي انډه او پکې چې دی شامي کباب. ما خپله چې دی د برګرو کار هم کړی دی پوه شوې، د دې ټول چل ما ته راځي. نو ماشاءالله دا اوس ګورو چې ذایقه څنګه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. ښه زبردست، بالکل د پاکستان ټیسټ پکې. او اوس درته زه پاکستان یو بل شي هم چې دی ښیم، هغه چې پانی پوري ورته وایي، ګولګپې ورته وایي، پته یې نه لګي. دغه دي اوس دې کې اچوو دغه پوه شو د دې چې کومه ده چکني ده. بسم الله الرحمن الرحیم. ویا الله خیر. ها دغه چې دي تاسو به چې دی ډېر ځایونو کې کتلي، پته نه چې پانی پوري ورته وایي، ګولګپې ورته وایي، خو به زه اوس خورو چې څنګه ذایقه ده. بسم الله دا چې دی دا د دې خوراک پوره لانجوي. زبردست. هو تاسو ولې کیفسی کې مکډونالډ کې داسې عام رسټورانټ کې تاسو دا چپس خورئ، ډېر نري دی، دا چپس هم خوري. نو دا به ترقي کوي. پاکستانیان دي ماشاءالله، ښایسته ترتیب دی. زه یې ترېنه راوړم، داسې به یې ترېنه خامخا زموږ نور پاکستانیان وروڼه دي هغوی به هم ترې خوري. دغه شانتې ښایسته ویډیوز کتو دپاره چې دی زموږ پیج سره فالو ساتئ او ورسره چې دی یو ښایسته شان کمنټ کوئ. په خپل ځان ډېر خیال ساتئ، د خپل ځان ډېر قدر کوئ. او څومره چې زموږ داسې کتونکي دي داسې کم عمر والا دي، نه خپل صحت ډېر خیال ساتئ. چې صحت وي په دنیا کې چې ته هر څه کولی شي، خو چې صحت دې خراب وي، طبیعت دې خراب وي، کمزوری، نو دا خوراکونه مراکونه ته هېڅکله هم نشي کولی. دا یو وړوکی شان د خوراک دی، دومره خرچه هم نه ده، خو د وړوکي شي نه چې دی خوشحالي اخلئ. د نن دپاره چې دی زما دا یو وړوکی غونده کې میسیج. د الله په امان.